اوس مهال یو کیلو صادراتي توکي په $1 او وارداتي توکي په 80 سنټه انتقالېږي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د هدایت پر اساس د آریانا افغان هوایي شرکت د هیواد ټولو سوداګرو ته د لا زیاتو اسانتیاوو رامنځته کولو په موخه د صادراتو او وارداتو لپاره د هوایي کارګو خدمتونه پیل کړي دي. آریانا افغان هوایي شرکت اوس مهال د یوې کارګو الوتکې پر مټ 14.5 ټنه توکي صادروي چې په ورته وخت کې په همدې اندازه سوداګریز توکي هم هیواد ته واردوي. د آریانا افغان هوایي شرکت د معلوماتو له مخې دغه کارګو الوتکه اوس مهال د اړتیا له مخې یوازې د کابل او ډیلي ترمنځ هره ورځ یوه 2 طرفه الوتنه کوي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د هدایت له مخې په 1 کیلو صادراتي توکو $1 او په 1 کیلو وارداتي توکو بیا 80 سنټه کرایه اخلي. په دغه کارګو الوتکه کې اوس مهال ډیلي ته وچې او تازه میوې، انجه، زعفران او نور بېلابېل توکي صادر او په ورته وخت کې له ډیلي څخه درمل، برېښنایي سامان آلات او نور توکي هیواد ته واردېږي. د آریانا افغان هوایي شرکت مسؤلین وایي نړیوالو بازارونو ته د افغاني توکو د رسولو او سوداګرو ته د لا زیاتو اسانتیاوو رامنځته کولو په موخه هڅه کوي چې په راتلونکي کې متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو ته هم د هوایي کارګو الوتنې پیل کړي. اسلامي امارات هڅه کوي چې د ریل پټلۍ او معیاري سړکونو د جوړولو سربیره د هوایي کارګو له لارې هم نړیوالو بازارونو ته افغاني توکي ورسوي، څو له یوې خوا د سوداګرۍ کچه پراخه شي او په ورته وخت کې د وچو او تازه میوو او نورو توکو د خرابېدو مخنیوی وشي.